د درس شروع کېدو نه مخکې زه بله یوه خبره کوم چې بعض دفعه زه انګلیش نه استفاده دې دپاره کوم د هغې یو غټ لامل دا ده چې بعضې داسې خبرې ګرامري شیونه راځي چې هغه په بجای د دې چې زه تاسو پښتو کې پرې پوه کړم نو تاسو په انګلیسي کې هغې باندې اسانه پوهېدلی شئ، زر پوهېدلی شئ یا مقصد ترې اخیستلی شئ. او زه امید لرم زه پوهېږم چې ډېر داسې زموږ ملګري دي، ډېر افغانان دي چې هغه په انګلیسي باندې پوهېږي. نو ځکه بعض دفعه داسې ځینې لغات تاسو ته انګلیسي کې راځي، هغه زه همدا یو لامل د دې لپاره راوړم. لکه څنګه چې تاسو په انګلیسي کې تاسو ته معلومه ده this that these those لکه this یو شي دپاره او نږدې دپاره استعمالیږي، that یو شي دپاره او لرې دپاره، these نږدې دپاره او ډېرو دپاره، those نږدې لرې او ډېرو دپاره دی. دغسې په فرانسوي کې بیا نږدې او لرې نشته، څنګه چې په انګلیسي کې نږدې او لرې دی دغه او جمع او ډیر دی واحد دی دا شته، ولې فرانسوي کې جمع واحد هم شته او لرې او نږدې نشته. خو بیا فرانسوي کې بل یو شی دی چې ډېر مهمه خبره ده. ما پخواني ویډیوګانو کې هم دا خبره تکراري کړې وه چې تاسو هر کله چې یو نوی لغت زده کوئ تاسو کوشش وکئ چې د هغه لغت مذکر مؤنث هم زده کړئ، چې دغه لغت دغه تاسو چې کوم چې زده کوئ دا ماسکولن دی که فیمینن دی، یعنی مذکر دی که مؤنث دی. نو دا ډېر مهم شی دی. دلته د دې شي د استعمال فرق چې کوم دی هغه هم په دې باندې مطلب دې سره بدلیږي، دې سره چینج کېدی شي. نو راځئ چې درس شروع کړو. اولنی چې کوم موږ سره څه دی هغه دی ماسکولن مذکر دپاره چې صرف سی ای دی، یو ای سره دی دغه سی ای. نو د ماسکولن او واحد د مذکر او واحد دپاره دی نه موږ استفاده کولی شو. صحیح ده؟ یوی او مذکری. بیا ما سی ای ټي چې ورکړی ست تلفظ کېږي، دا وایل یا واول چې راشي یو لغت په سر کې او هغه مذکری واحدی مذکری خو ولکه واول په سر کې او یا اچ یا اش په سر کې، نو بیا به موږ هغې دپاره ست نه استفاده کوو. د ډبل ټي سره چې کوم دی دریم نمبر ډبل ټي سره دغه فیمینن مؤنث دپاره یو واحد دپاره دی نه موږ استفاده کوو. صحیح دی؟ نو ډبل ټي ای سره. بیا لاندې چې کوم اس سره دی س تلفظ کېږي، دا که ماسکولینی که د واول سره شروع شوی وي که د اچ سره شروع شوی او که فیمینینی که مذکری که مؤنثي که واول سره او که اچ سره شروع شوی دی ټول دپاره دغه یو شی ته استفاده کېږي. ولې چې جمع ډېرو دپاره. نو دلته اوس لرې او نږدې فرق نه کوي، صرف مذکر مؤنث فرق کوي. صحیح دی؟ او جمع واحد فرق کوي. دا دوه خبرې تاسو یاد ساتئ، جمع واحد او مذکر او مؤنث. صحیح دی؟ نو دغه باندې اوس ما څه مثالونه جوړ کړي، دا زموږ نننی درس دی. راځئ چې مثالونو ته ورشو تاسو بهتره پوه شئ. ښه، دلته اولنی مثال دی سی ګارسون. صحیح دی؟ سی باتیمو. باتیمه چې کوم دی باتیمه تاسو لري بلډینګ ته وایي، ګارسون وړوکی هلک ته وایي. دویم مثال ته تاسو وګورئ، دا واحد مو او بل دا څه و، دا ماسکولن او مذکر و. ستاغب اغب ونې ته وایي ستاغب. ګوره که تاسو ګورئ د آ سره شروع شوی. صحیح دی؟ ای چې کوم دی وایل یا واول دی، نو ځکه دلته موږ ست راوړی. دویم که تاسو ګورئ ستم دا اوس هم سړي ته وایي، کس ته وایي، نو دا مذکر هم دی او واحد هم دی، نو ځکه او اچ اش سره شروع شوی دی، نو ځکه موږ ست راوړی، ستام تلفظ کېږي. بل چې کوم دی دریم مثال ته تاسو وګورئ د ډبل ټي سره ست فی. صحیح دی؟ ست پوخت. نو دا اوس واحد دی او مؤنث دی. پوخت دروازې ته وایي. صحیح دی؟ فی جلکۍ ته وایي. صحیح دی؟ نو دا مؤنث دی او بل واحد دی. صحیح دی؟ دریم چې کوم د موږ سره شا تاسو که دغه لغت ته هم وګورئ اس ورسره شته دی، جمع دی، یعنې پیشوګانې کیټس پیشوګانو ته وایي، نو ځکه هغه لغت سره هم اس راغلی، ځکه موږ سی راوړی. سی فلوغ فلاورز یا ګلانو ته وایي، نو اس هم ورسره اخیر راغلی. نو دا څه لغاتو سره څه مثالونه وو. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم: ce garçon, ce bâtiment, cet arbre, cet homme, cette fille, cette porte, ce chat, ce fleur. صحیح دی؟ اوس څه ما جملې هم جوړې کړي، جملو سره مې راوړي دي، نو تاسو دغه یو څلور مثال هلته جمله کې هم وګورئ چې نور هم تاسو پوه شئ او پریکټس هم وشي او دقیق د دې په استعمال باندې پوه شئ. لکه ما استعمال کړی ce garçon est intelligent، یعنې دغه هلک چې کوم دی دا لایق دی، با استعداده دی. صحیح دی؟ دویم مثال cet homme est beau. ایبو ښایسته ته وایي، دغه سړی چې کوم دی هغه ښایسته دی. cette voiture est neuve، وایي دغه موټر چې کوم دی نوی دی. je vais acheter ces chaises،
مطلب دلته شز راغلی جمع کرسیګانې یا چوکیګانې ډېرې راغلي. صحیح ده، زه به دغه چوکیګانې اخلم. زه بیا دغه مثالونه ستاسو لپاره تکراروم چې تاسو دغه تلفظ باندې هم پوه شئ او د دې استعمال په جملو کې هم پوه شئ. Ce garçon est intelligent. Cet homme est beau. Cette voiture est neuve. Je vais acheter ces chaises. صحیح ده؟ نو مننه ملګرو، دا اوس زموږ نننی درس. تاسو کوشش وکړئ دغه ویډیو بار بار وګورئ، دغه ست سره مثالونه جوړ کړئ، دا په جملو کې استعمال کړئ، لغات نوي زده کړئ، د هغې ماسکولن او فیمینن زده کړئ، مذکر او مؤنث زده کړئ، او هغې ته جمع او واحد ته هم خیالي هغې مطابق بیا تاسو لفظ ورسره استعمالولی شئ، او څومره تاسو جملې دې سره جوړئ هغومره ستاسو مطلب دا زده کیږي یادېږي. بله ډېره مهمه خبره، تاسو کوشش وکړئ لیکل هم دې سره کوئ. کتابچې ځان له پیدا کړئ، کتابچې واخلئ، دا لیکئ هم ځان سره چې تاسو لیکلو سره هم زده کیږي. څومره چې تاسو دا لیکئ هغومره ستاسو سپیلنګ زده کیږي، هغومره ستاسو پریکټس زده کیږي، هغومره تاسو په دې باندې نور هم پوهېږئ، بیا درنه بلکل نه هېرېږي.